بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر ملګری ما سره رابطه کوي وایي چې موږ باندې جادو دې که څه اثرات دي په موږ باندې بندش لګېدلی دی که جادو لګېدلی دی یا داسې اسې مو مخه بنده ده د کاروبار هم نه چلیږي کاروبار एकदمې ودرېده او کور کې بیماریانې سیوا شوې او دغه رنګه قسمه قسم حالات را باندې راغه مشکلاتو کې گیر شو نو ډیر ملګری داسې وایي شکایت کوي نو یقیني خبره ده نن سبا خو مشکلات او دغه عام دي خو موږ به دا څنګه معلومو چې په ما باندې جادو دی که په ما باندې سحر دی تعویذات دی را باندې یا داسې کوم بل بندش را باندې لګېدلی دی د معلومولو دپاره زه تاسو ته نن اسانه طریقه او اسان تدبیر ښیم. اسانه طریقه خو دا ده چې زه یو عمل وکړم او هغه عمل ته تاسو په توجه باندې کښېنئ نو انشاءالله بخپله به تاسو ته حالات معلوم شي. زه تاسو ته د هغې علامات هم بیا ویم. زه یو تلاوت کوم مختصر غونته کې هغه تلاوت بار بار واورئ په توجه سره واورئ نو انشاءالله چې هر څه مسله وي د خپله به ځان ظاهروي. دا تلاوت د اورېدلو دپاره طریقه کار دا دی چې په التحیه باندې به کښېنې دیوال سره نږدې یا کوم بل ملګری سره وي یا ځان سره خواته کښېنوه سترګې به بندې کړي داسې دا ما چې څنګه سترګې بندې کړي دي په دې ډول سره سترګې به بندې کړي. زما د تلاوت اورېدلو نه مخکې چې ستا کم کیفیت دی هغه کیفیت ته به نه ګورئ چې کم کیفیت زما د تلاوت اورېدو نه وروسته راځي هغې ته به سوچ کې که چېرته ستا بدن دروند شو تا باندې سر ګرځېدل شروع شو په زړه دې سخته راغله زما تلاوت سره نو دا علامات د سحر او د جادو کېدی شي. او دغه رنګه که ستا په بدن کې تا ته اسویلي شروع شو بار بار خوله داسې کولاول شروع شو داسې غونته کې او یا ستا سترګې سوځېدل شروع شو په سترګو باندې اوښکې راغې او یا داسې نور علاماتو نو بهر حال یا د خپو تلی سوځېدل شروع شو او یا دې اقدمي مثلا په بدن په کومه حصه په کوم ځای باندې خارق شروع شو نو دا علامات د نظر بد دي دا سخت نظر بد دی نو د دې سره به تاسو ته فورا پته ولګېږي چې زما د جادو مسله ده که زما د نظر بد مسله ده. زما تلاوت ته لږ په توجه باندې کښېنئ. زه تلاوت کوم تاسو دا بار بار په غور باندې واورئ انشاءالله خپله مسله ظاهرېږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى قل لنا ركوني بردا وسلام على إبراهيم سلام قول من رب رحيم سلام على نوح في العالمين سلام على موسى وهارون سلام على الياسين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلام على إبراهيم سلام عليكم تدوم بطلوها خالدين سلام هي حتى مطلع الفجر سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى قل لنا ركوني بردا وسلام على إبراهيم سلام قول من رب رحيم سلام على نوح في العالمين سلام على موسى وهارون سلام على الياسين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلام على إبراهيم سلام عليكم تدوم بطلوها خالدين سلام هي حتى مطلع الفجر سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى قل لنا ركوني بردا وسلام على إبراهيم سلام قول من رب رحيم سلام على نوح في العالمين سلام على موسى وهارون سلام على الياسين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلام على إبراهيم سلام عليكم تدوم بطلوها خالدين سلام هي حتى مطلع الفجر سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى قل لنا ركوني بردا وسلام على إبراهيم سلام قول من رب رحيم سلام على نوح في العالمين سلام على موسى وهارون سلام على الياسين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلام على إبراهيم سلام عليكم تدوم بطلوها خالدين سلام هي حتى مطلع الفجر سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى قل لنا ركوني بردا وسلام على إبراهيم سلام قول من رب رحيم سلام على نوح في العالمين سلام على موسى وهارون سلام على الياسين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلام على إبراهيم سلام عليكم تدوم بطلوها خالدين سلام هي حتى مطلع الفجر سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى قل لنا ركوني بردا وسلام على إبراهيم سلام قول من رب رحيم سلام على نوح في العالمين سلام على موسى وهارون سلام على الياسين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلام على إبراهيم سلام عليكم تدوم بطلوها خالدين سلام هي حتى مطلع الفجر. اوس د دین وروسته زما تلاوت اوریدلو نه وروسته تاسو وګورئ چې تاسو کوم علامات دي که په خپله پې حکم نشئ لګولی نو ماته کمنټ کې ولیکئ چې زه هغه وګورم انشاءالله تاسو ته به زه بیا جواب درکړم چې ستا دا مسله ده او بیا آینده زه بله ویډیو د دې په باره کې جوړوم انشاءالله د دې علاج به څه وي علاج به څنګه کېږي انشاءالله نو د هغې متعلق به زه تاسو ته بله ویډیو جوړوم د هغې ویډیو پورې به انتظار کوئ انشاءالله.